سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، راځو نننی درس ته. نننی درس موږ د ځان پیژندنې په اړه ده. نو راځئ چې پیل کړو. هلو سلام. هلو سلام. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? تاسې څنګه یاست؟ دا رسمي جملې دي. رسمي جملې د Ihnen، Sie او داسې نورو لغاتونه پکې کاریږي. راځو دویمې جملې ته چې پورتنۍ جملې ته ورته ده. Wie geht es dir? Wie geht es dir? ته څنګه یې؟ دا چې دا غیر رسمي جمله ده یا پوښتنه ده. Wie geht es dir? ته څنګه یې؟ نو موږ دغه دیا دو چې دا موږ او تاسې په رسمي جملو کې نه استعمالو، دا په غیر رسمي جملې کې استعمالیږي. خالی اینن او زی چې دا په رسمي جملو کې استعمالیږي. Wie heißen Sie؟ دا احترامانه ده. Wie heißen Sie؟ ستاسو نوم څه دی؟ Wie heißt du؟ Wie heißt du؟ نوم مو څه دی؟ Wo kommen Sie her؟ دا جمله چې دغه زی چې پکې راځي دا رسمي جملې دي. Wo kommen Sie her؟ تاسو د کوم ځای یاست؟ یعنی رسمي جملو کې موږ زی استعمالو. بیا لاندینۍ جمله چې دا هم پاستینۍ جملې ته ورته ده. Wo kommst du her؟ دا غیر رسمي جمله ده. ته د کوم ځای یې؟ Wo kommst du her؟ ته د کوم ځای یې؟ نو دا په غیر رسمي جملو کې استعمالیږي. Ich komme aus Afghanistan. Ich komme aus Afghanistan په معنا ده زه افغان یم. Ich komme aus Afghanistan. زه افغان یم. Wir kommen aus Afghanistan. Wir kommen aus Afghanistan. مونږ افغانان یو. Was haben Sie von Beruf؟ Was haben Sie von Beruf؟ ستاسو دنده او یا مسلک څه دی؟ Was hast du von Beruf؟ دا غیر رسمي جمله ده. Was hast du von Beruf؟ Was hast du von Beruf؟ دنده مو څه ده یا مسلک مو څه دی؟ تر راتلونکي درسي ویډیو مو په لوی رب سپارم. الله پامان.